السلام علیکم ستړي مشئ. نن جمعه د رمضان کال د جوزې غبرګول د میاشتې شپږویشتمه چې د جون د میاشتې له 14 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام رااړوم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر د افغانستان د وضعیت په اړه پر امریکا د روسیې نیوکه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې ناسم وضعیت د امریکا د ناوړه سیاستونو پایله بولي. زیربنای پروژو ته د نړیوالې ټولنې پر پاملرنې ټینګار. د اقتصاد وزارت واکپال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ له مشر سره په لیدنه کې بشري مرستې اړینې بللې دي. په هیواد کې د زړو پیسو د تبادلې د بهیر دوام. مرکزي بانک وایي د 10 او 10 افغانیو د تبادلې لپاره هیوادوال کولی شي بانکونو ته مراجعه وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. روسیه په افغانستان کې ستونزمن اقتصادي او بشري وضعیت د امریکا د سیاستونو پایلې بولي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي چې د لویدیځوالو لخوا د افغانستان د شتمنیو له کنګل کېدو او بندولو سره کابل توانېدلی چې وضعیت خوندي وساتي. ماریا زاخروا همدا شان ټینګار کوي چې داعش هڅه کوي چې په بهرنیو ملاتړونو سره د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ثبات کمزوری کړي. خو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې داعش ډله ځپل شوې او هیڅ ګواښ نشي پیښولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د سن پیټرزبورګ د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې ویل چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او بشري وضعیت د دغه هیواد په وړاندې د واشنګټن د دوه مخې سیاست پایله ده. ماریا زاخروا ټینګار کوي چې د بندیزونو او د هیواد د بهرنیو اسعارو د زیرمو له بندېدو سره کابل توانېدلی چې یو باثباته وضعیت وساتي. د لویدیځو هیوادونو لخوا د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د کنګل کېدو په شرایطو کې کابل توانېدلی چې په هیواد کې یو باثباته وضعیت وساتي. دا اسانه نه ده. موږ له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نوي افغان چارواکو د هڅو دغو مثبتو پایلو ته اشاره کوو. په اقتصادي او بشري برخه کې د ستونزمنو حالاتو دوام د واشنګټن د دوه ګوني سیاستونو ښکاره پایله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده د خپلو خبرو په یو بله برخه کې وایي داعش د بهرنیو په ملاتړ هڅه کوي چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو پر ضد اقدام وکړي او منځنۍ اسیا هیوادونه له ګواښ سره مخ کړي. داعش په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو پر وړاندې تخریبي کړنې ترسره کوي چې موخه یې د افغانستان د ګاونډیو منځنۍ اسیا هیوادونو په خاوره کې د ټیکاو کمزوری کول دي. اسلامي امارت وایي چې په افغانستان کې داعش د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوی او دغه ډله ګواښ نشي پیښوی. داعش در افغانستان کاملا کوبیده شده. کدام خطر و تهدید نیست و ایجاد تشویش و یا اظهاراتی که داعش را بزرگنمایی میکنه درست نیست. ما را رد میکنیم. داعش در معرض نابودی قرار داره و نیروهای امارت اسلامی افغانستان توانستند که آنها را بکوبند و لانه هایشان از بین ببره و همچنان جلوی فعالیتشان هم 99% بگیره. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي چې هیواد د افغانستان له خلکو سره بشري مرسته دوام ورکوي. د اقتصاد وزارت واکپال په هیواد کې زیربناوي او پراختیایي پروژو ته د نړیوال ټولنې پر پاملرنې ټینګار کوي. دین محمد حنیف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر له مشر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو لپاره په اساسي شرایطو کې بشري مرستې مهم رول لري. د بل خوا اوچا موسسې مشر په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو د بیا پیل خبر ورکړ او ویلي دي چې په وروستیو 2 میاشتو کې دغې ادارې څه د پاسه 15 میلیونه اړو کسانو ته بشري چوپړتیاوې وړاندې کړي دي. د ملګرو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر د اقتصاد وزارت له واکپال سره په کتنه کې په غور او دایکنډي ولایتونو کې د دغه سازمان د بشري مرستو د بهیر د پیل خبر ورکړی دی.
د اقتصاد وزارت د ټویټ پر بنسټ د اوچا مشر ویلي چې د ادارې په تیر 2 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د 15 میلیونو تنو څخه زیاتو کسانو ته بشري خدمتونه وړاندې کړي دي. په دې کتنه کې دین محمد حنیف په داسې شرایطو کې بشري مرستې مهمه بللي، خو ټینګار کړی چې نړیوال سازمانونو باید بنسټیزو پروګرامونو او پراختي پروژو ته هم پاملرنه وکړي. او اساس توسعه اقتصادی زیرساخت‌های اقتصادی پروژه‌های زیربنایی است که ثبات اقتصادی داشته باشه. این از بود اقتصادی بسیار مهم است. از یک طرف زمینه اشتغال برای تعداد از مردم فراهم می‌سازند، زمینه کار دائمی فراهم میشه. د برخوای شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې د راټیټولو په موخه په افغانستان کې د بنسټیزو او پراختي پروګرامونو په برخه کې پانګونه مهمه ده. اگر تغییر کمک‌های دنیا از کمک‌های مسئولیت غذایی تعدادش به سرمایه‌گذاری‌ها و هم در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی من فکر می‌کنم که یکی از حرکات بسیار امیدوار کننده در مورد زدودن فقر در افغانستان شاید به وجود بیاید. ادامه کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان و مردم افغانستان در شرایط کنونی بعد سونامی اقتصادی میتونه که صرف در قسمت بحران انسانی که مردم با مواد غذایی روبرو هستند کمک نماید و همچنان بیش از 5 میلیون اطفال که آسیب پذیر هستند برای از اینا کمک نمایند، ولی در قسمت کاهش فقر و یا در قسمت اشتغال زایی نمیتوند کدام مسئولیت مثبت داشته باشه. خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اعلان وکړ چې د روان کال د جون او سپتامبر او دسمبر ترمنځ د 20 میلیونو تنو د سمبالولو لپاره 2.6 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ځانګړي استازي له جاپاني چارواکو او د هیواد د نادولتي موصول او دغه هیواد له د نادولتي موصول مسؤلین سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. دغه سازمان په خبرپاڼه کې راغلي چې طارق علي بخت په افغانستان کې د بشردوستانه وضعیت د هوارۍ لپاره له اوسنیو چارواکو سره تلپاتې تعامل ته ژمنتیا ښودلې او په دغه هیواد کې د سیاسي او بشري ستونزو د هوارۍ لپاره د هڅو خبر ورکړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د جاپان او د اسلامي همکاریو سازمان د ګډو پروژو د پلي کولو په اړه هم خبرې کړې دي. له بل خوا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشوف په تاشکند کې د ترکیې له سفیر سره وکتل او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو پر دوام هوکړه وکړه. د مندر شوو پیسو د تبادلې بهیر په ټول هیواد کې دوام لري. د مرکزي بانک چارواکي وایي چې اوس مهال د 100 افغانیو په بانک نوټونه تبادله کیږي او هیوادوال کولی شي د تبادلې لپاره د بانکونو ته مراجعه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هیوادوال او د پیسو تبادله کوونکي د دې پروسې هرکلی کوي او له 100 افغانیو لوړ بانک نوټونو د تبادلې غوښتونکي دي. په نوي پیسو سره د زړو پیسو د بدلیدو د بهیر پیل. د مرکزي بانک چارواکي وایي دا بهیر په ټول هیواد کې دوام لري او هیوادوال د 100 افغانیو زړو پیسو د بدلیدو لپاره کولی شي بانکونو ته مراجعه وکړي. په ټول هیواد کې د لسګون او شلګون مندرس بانک نوټونه بدل او په مقابل کې عین انوایه لسګون او شلګون نوي بانک نوټونه ترلاسه کړي. د بانک نوټونو ساتنه د ټولو ملي مسؤلیت دی او ټولو ته پکار ده چې په دې ملي مسؤلیت کې خپل رول ترسره کړي. یو شمېر هیوادوال د زړو پیسو د بدلیدو د بهیر له پیل هرکلی کوي او وایي د هغه په بدلیدو سره به په راکړو ورکړو کې د دې پیسو د کارولو مخه ونیول شي. 10400 پیسې میده آورده بودم مندرس، 2004 پیش پاس دادن که قابل چالش است دیگه، 8400 قریب تبدیل کردم پیسې نو. از این پروژه خیلی خرسند و خوشایند هستیم. پیسای کهنه بوده بدون
کام اعتراض کنگره به سخنی آمده بانک پیسه ما تعطیل کرده کام پیش مالی پروژه بسیار خوشحال هستم خوشحال هستم. په همدې حال کې په بلخ کې د صرافانو ټولنه د دې ترڅنګ د 10 افغانیو لوړ د پیسو د بدلیدو غوښتونکي هم دي. د دې ټولنې چارواکي ټینګار کوي چې د زړو پیسو کارول راکړه ورکړه له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړې ده. ما از در افغانستان بانک تقاضای ما همیسته که حالا فعلا پول دهه 20 که فعلا در بازار آمده تعویض میشه خواست ما میشه که دیگه پول مثلا پول کلان دهه 150,500 هم که همونطور کهنه شده با آهسته آهسته همونطور در بازار بیایه و از پولای کهنه را که در افغانستان بانک به حساب جمع میشه کهنه‌اش قید کنه نه در مردم داده بره این پروسه آهسته آهسته به شکل درست که در بازار هم تاثیر منفی نکنه جمع‌آوریش بهتر میشه. له دې سره په نویو پیسو د 10 او 10 افغانیو پیسو د بدلیدو د بهیر له پیل سره مهاله مرکزي بانک یو ځل بیا له هیوادوالو غواړي چې د نویو پیسو په ساتنه کې جدي پاملرنه وکړي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه بهر ته د تازه میوو د صادراتو ته د چمتووالي خبر ورکوي. د دې خونې مسؤلین وایي چې په سپین بولدک کې د نوې ترانزیتي دروازې د پرانستلو ترڅنګ یې له پاکستاني لور سره همغږۍ ناستې کړې دي او د کار دوی ته د تازه میوو د صادراتو په برخه کې هیلهمندي ډیره کړې ده. دوی همدارنګه د نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د بازار موندنې لپاره د هڅو خبر هم ورکوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د تازه میوو د صادراتو لپاره مخکې له سوداګرو سره مشورتي ناستې پیل کړې دي. د دې خونې پازوال وایي چې سږ کال د کندهار د تازه میوو حاصلات ډېر شوی او دوی بهر ته د صادراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سوداګرۍ او پانګونې خونې پازوال همداشان ټینګار کوي چې سږ کال په سپین بولدک کې د نوې ترانزیتي لارې له پرانیستلو او همداشان تازه میوو صادراتو په اړه له پاکستاني لوري سره د همغږۍ پر ورپسې ناستو له ترسره کېدو سره د صادراتو په بهیر کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي. د ترانزیت لپاره ده مګر زموږ هغه د تازه میوې د ترانزیت لپاره جوړه شوې ده چې هغه به انشاءالله اولین به د تازه میوو موټران ځي چې هغه لین جلا لین دروازه ده دا به ډېر انشاءالله زموږ پر میوو باندې او پر نرخو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. د صادرات چې داس په ترتیب په تنظیم سره موږ سره وکړو منظم یې کړو انشاءالله بازار بم پیدا شي او د دولت څخه د اسلامي امارت څخه موږ دغه غوښتنه ده چې نور خارجي مارکیټونه باید راته پیدا شي. د تازه میوو یو شمېر سوداګر هم له چارواکو غواړي ترڅو د تازه میوو صادراتو په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. چې زموږ ته د ژوندۍ میوې تجاران ته لار صفایي او دا په کنټینر مو راتکیا نه شي او خلاص نه شي دا جالۍ ځینې راته نه شي دا کنټینر چې د مازج خلاص کړي د یخوالي څخه وایستې دا بیا نه یخېږي دا پاکستاني کنټینران بیا نه یخوي نشي یخولی. د سویلي حوزې په تیره بیا د کندهار تازه میوې ډیری پاکستان ته صادریږي چې په تیرو کې سوداګرو تل د چمن سپین بولدک لارې کله ناکله تړل کېدو له کبله شکایت کاوه او وایي چې د دې لارې تړل کېدو له کبله ورته پراخ مالي تاوان اوښتی دی. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبر ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه.